لغمان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایی چې د لوی اختر په ورځو کې شاوخوا 100,000 سیلانیانو د دغه ولایت له بیلابیلو تاریخي، تفریحي، د لیدو وړ او شنو سیمو څخه لیدنې وکړې. سږکال د لغمان ته تقریبا د 100,000 په شاوخوا کې سیلانیان راغلي چې د لغمان ولایت د تاریخي ابداتو، لرغونو ساحو، سیاحتي جاذبو بس طبیعي منظرو څخه لیدنه کړې ده. سیلانیان هم ډېر خوښ وو او امنیت یې الحمدلله تامین و. هېڅ امنیتي پیښه موږ هم نه لرو. راغلو سیلانیانو په خپلو خبرو کې وویل لغمان د سیل او چکر لپاره بیخي ښایسته سیمې لري. د سیند غاړې، شنې سیمې او تاریخي ابدې بیخي خوندور ځایونه دي. د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه راغلی یم. لغمان په میاله موږ 15 جوالان یو. ډېر برابر امنیت دی، په امنیت کې مشکل نشته او لغمان چې دی ډېر ښایسته یو سمسور ځای دی. اوس دلته راغلي یو دا د مهترلام بابا وزارت موږ له چکرونه خوند واخیستو، د امنیتي ځواکونو نه ډېر راضي یو. نو په هر ځای کې چې مخامخ کېږو موږ سره ډېر ښایسته سلوک کېږي. نو ډېر ترې نه راضي یو. د لغمان هر ولسوالۍ ته چې موږ لاړ شو نو ډېر سیلانیان له نورو ولایتونو نه راځي چې ان شپې دلته کوي. سیدا جان چې له خپلو نورو ملګرو سره د شپې پر 8 بجو د سړک پر غاړه تازه هوا ته ناست دی وایی. راغلي یاستو دغه ماښامۍ تازه هوا د پاره او ښه موسم ده. مازدیګري دغه ځوانان راځي د چکر دپاره او د میلو دپاره او همدې دپاره دغلته راغلي یاستو ناست هم کړی د ملګرو سره. د کندهار، هلمند او ځینې نور ولایتونو څخه راغلي سیلانیان هم د لغمان له امنیت او په دغه ولایت کې د ښایسته منظرو له لیدو خوشحاله دي. د یادونې ده چې تیر کال هم د اختر په شپو ورځو کې شاوخوا 100,000 سیلانیانو له دغه ولایت څخه لیدنې کړې وې.